السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمن مدکي حاضرین قدرمن کتونکو ډیرو کسانو دا غوښتنه کړې ده چې مونږ څنګه کولی شو چې زمونږ نه ډیلیټ شوي تصویرونه، ډیلیټ شوي ویډیوز، ډیلیټ شوي واتساپ میسجونه، ډیلیټ شوي د عام د کوم موبایل میسجونه یا د ټلیفون کال هیستري او ورسره داسې نور ډاکومنټس هر قسم څیزونه زمونږ نه ډیلیټ شوي موږ څنګه ریکور کولی شو واپس راویستی شو. هر څومره وخت چې شی د هغې کار نه چې څه وخت نه تاسو موبایل اخیستی او دغه څیزونه تاسو اچولي دي موبایل ته بیا ستاسو نه ډیلیټ شوي دي نو هغه تاسو ریکور کولی شئ ډېر په اسانه او په ښکلې په طریقه باندې. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به تاسو دا ښیم ما کوشش کوم دا ویډیو مخکې اپلوډ کوم خو ما ته داسې صحیح سافټویر نه میللی چې هغې ټوله ریکوري کوله نو ما نن ښکلی سافټویر تاسو دپاره پیدا کړی چې هغه تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ او ستاسو نه څه ډیلیټ شوي هغه تاسو واپس خپل موبایل ته راویستی شي. خو د دې مخکې تاسو ته ریکویسټ کوم سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټې نه نشان هم ووایئ چې هر قسم ویډیو تاسو نه ټول نه مخکې رارسي. راځئ چې شروع کړو. ګرانو قدرمنو کتونکو ټول ناول بلاړ شو پلی سټور ته او په پلی سټور کې به سرچ کوو موبي سیور. د دې اپلیکیشن لینک چې دی نو هغه ما تاسو ته په ډسکرپشن کې هم درکړی دی. اصل کې د دې نوم چې دی موبي سیور دی صحیح شو خو دا دو داسې اوږد کړی د نور اصل کې د دې نوم چې دی که تاسو دقه موبي سیور سرچ کړئ دا به رالي. د دې لینک ما تاسو ته د ویډیو د لاندې کوم ډسکرپشن چې دی په هغې کې هم ورکړی وي تاسو د هغه ځای نه چې دی نو په اسانه سره دا اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. قدرمنو کتونکو کله چې تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو کتلی شئ د دې نوم چې کله انسټال شي د دې موبي سیور راځي هلته سرچ کړئ بیا هم رالي موبي سیور. قدرمنو دا چې کله تاسو کولاو کوئ نو تاسو نه داسې پرمیشن به تاسو نه غواړي هغه به تاسو ایلاو کوئ. تاسو کتلی شئ پورټوان او ویډیوز میسجونه کانټیکټس تاسو نمبر یې کومې ډیلیټ شوي کال لاګ کم موبایل کې چا ټلیفون کړی تاسو ته راغلی هغه واتساپ میسجونه او داسې نور کم ډاکومنټس چې دي نو هغه ټول تاسو ته کولی شي. خو په دې کې صرف تاسو وس صرف چې دی تصویران او ویډیوز ریکور کولی شي بقایا نه شي. بقایا لپاره به تاسو روټډ فون پکاري که تاسو سره موبایل روټ شوی نه نو بیا تاسو دا نور څیزونه نه شئ ریکور کولی خو تصویران چې دي نو هغه تاسو راویستی شي. هر څونه مخکې چې ستاسو نه تصویران ډیلیټ شوي نو هغه تاسو واپس راویستی شئ خپل موبایل ته او ویډیوز ډیلیټ شوي هغه هم راویستی شي. خو بقایا چې کوم دي نو بقایا لپاره به فون چې موبایل چې دی هغه روټ کول غواړي تاسو په پلی سټور باندې سرچ کړئ په د فون روټر داسې نور څیزونه سرچ کړئ او روټ سرچ کړئ داسې نور څیزونه سرچ کړئ ډېر شی روټر یې به راوالي او تاسو خپل موبایل چې دی نو هغه روټ کړئ یا تاسو په یوټیوب باندې سرچ کړئ چې څنګه خپل موبایل چې دی هغه روټ کولی شو نو تاسو ته به طریقه وښیي هغه موبایل چې خپل روټ کړئ نو بیا به تاسو د هغې نه ډېرې فایدې تاسو د هغې نه اخیستی شئ. د دې نه علاوه نورې هم ډېرې فایدې دي. قدرمنو کتونکو په دې ویډیو کې زه صرف تاسو ته تصویران او ویډیوز ریکور کولو طریقه ښیم چې دا به څنګه ریکور کوئ خو زه به خپل تصویران او ویډیوز پټ ساتم ځکه چې زما خپل څه مشکلات دي به تاسو ته وښیم چې څونه تصویران ریکور شو او څونه نه شو. سمپلی تاسو چې کوم څیز ریکور کول غواړئ په هغې به کلیک کړئ زه ویډیوز او تصویران نو تاسو کتلی شئ لاندې تاسو کتلی شئ 200 روان دي چې دغه پوره شي زه بیا تاسو ته ووایم چې څو څیزونه چې دي نه هغه ریکور شو بیا به تاسو ته زه ووایم په کم تاسو به ټول لوالي کم ریکور کول غواړئ په هغې به کلیک کړئ سمپلی او برابر ریکور اپشن تاسو ته راغلی دا ریکور اپشن دی په دغه به تاسو ته راغلی نو تاسو چې نو په دغه اپشن چې کلیک کړئ نو هغه تصویر چې دی نو هغه به ریکور کېږي 5200 ته ورسېده 6000 ته ورسېده تاسو یې ښه کته شئ صرف تصویران دي ښه 10000 نه واوښته دا چې دي کوم تصویران ویډیوز تاسو ډیلیټ کړي نو هغه واپس ریکور کوي بس تاسو صرف تصویران دي 14000 نه هم واوښته او دا چې کله پوره شي بیا تاسو کوم چې واپس ریکور کول غواړئ سمپلی په هغې باندې کلیک کړئ او بره ریکور اپشن چې دی نو هغه په هغې به کلیک کړئ هغه تصویر به ستاسو موبایل ته لاړ شي. صحیح ده زه د څه مجبورۍ د وجې نه تاسو ته سکرین باندې چې څه راځي هغه نه شو کومه دغه شان لږ دې خوا به داسې راشي دا موبایل چې دی دا به دا ویډیوز به ووایي او دلته ستاسو ویډیوز چې نو هغه به هم ریکور شوي د دې سره چې 15000 او 200 او 2 چې دی نو ویډیوز دي او دا ریکور شوي دي په دې کې تاسو اوس کم خپل موبایل ته راوستل غواړئ داسې ویډیوز او تصویران پکې ما ته میلاویږي که نه چې هغه چېرته ما په زندګي کې لیدلي هم نو کېدای شي موبایل بل چا سره او هغه پکې دي چې دي نو هغه خپل انسټال کړي داسې تصویران او ویډیوز پکې راځي ډېر د حیرانتیا او ښکلی سافټویر دی نو دا سافټویر په خپل موبایل کې انسټال کړئ تصویران او ویډیوز خپل تاسو ریکور کولی شئ ډېر په اسانه او ښکلې طریقې سره.
که دا نور تاسو ریکور کول غواړئ بیا ما خپل موبایل به بیا ریروټ کوئ نو تاسو ته دلته کې ښیي چې وټ از روټ څه شی دی نو هغه هم تاسو ته دلته مکمل هر څه وایي چې موبایل چې دی هغه داسې پکار دی داسې نه دی پکار نو تاسو هغه وکړئ په دغه طریقه باندې هم تاسو خپل موبایل روټ کولی شي نو دا وننۍ ویډیو او د دې سره د نجات غواړم د الله په امان